دا د وطن د آبادۍ خواري نه ده، لوی واړه د خېټې غم اخیستي چې د لوټمارو لپاره د قیمتي ډبرو کانونه وکني او یوه ورځ مزدوري ومومي. له خطره ډکه مزدوري چې د دې سیمې ډېر وګړي پکې بوخت دي. دوی همدا د غرونو لمنې څیري او د کونړ د غرونو بیروج، زمرود او نور غمي د پردیو بازارونو لپاره وباسي. یوازې څو قاچاقبر او ورسره شریکوال حکومتي چارواکي او وسلوال ترې ګټه کوي. او مونږ کار کوو تقریبا د 50 لکه روپو کاڼي مونږ وکړو. په 50 لکه روپو کې زموږ 15,000 روپۍ ورسېدې. په دې چې دا برخې ډېرې څه د ځای برخې شي، څه د موادو برخې شي، څه څنګه تجاران اخلي که نه. د دوی د ماشومانو ورځ هم خواره ده. ګرده ورځ په دې ډبرو کې لګیا وي او خپل نازک لاسونه تڼاکي کوي. ډېر سخت دی. موږ سره دا تره مې راسره دا جبل دی، دا د ماتوړونه یې په دې باندې ووهو. موږ الله به رحم وکړي. د چپې درې په معدنو کې ډول ډول قیمتي ډبرې پیدا کیږي، خو د میاشتو خوارۍ دي. دا خلک وایي کابو یوه میاشتې د دغه سپین بند شا نیولې ده او تر دې ځایه راورسېده. لا هم معلومه نه ده چې څومره وخت بعد به دوی قیمتي تیږې لاسته راوړي. د قیمتي ډبرو کانونو کې د ناقانونه کار خبره چې عام خلک یې پر بیت المال د چور تالان په نوم یادوي، نه یوازې په چپه دره کې بلکې د کونړ او نورستان په ډیرو سیمو کې له جګړو سره هم مهاله روان دي. خو حکومت هم د مسؤلیت کوم بار پر اوږو وړي. په هغه ساحو کې دی چې دولت مسلط نه دی، نو طبیعي دی چې د مخالفینو په لاس کې دی او دې کې د ولس خلک به ورسره شریک وي. په دې اگر چې ولسي خلکو ته ډېر موږ معلومات لرو، هغوی فقط د بیکارۍ د وجې نه د یو کارګر په صفت به کار کوي. جنګ بدمرغي ده، خو د ملي شتمنیو لوټل یوه بله ناځوانه چاره چې وطن تشلاسي کوي. څو تنه پرې چاغېږي او دا وګړي همداسې په بېوزلۍ کې د نورو لپاره پلکونه وهي. عبادالله سادات، سیمه نیوز، کونړ.